أشهد أشهد الله ألا إله إله إلا الله. إلا الله. سلامونه دوستانو، نن تاسو سره د ناز اقبال یو ویډیو شیر کوم. تاسو ته وګورئ چې هغې په لندن کې یو ښځه د اسلام طرف ته رابللې ده او مسلمانه کړې ده. Congratulations. ګرانو قدرمنو، السلام علیکم. زه نازیه اقبال نن ډیره زیاته خوشحاله یم. قدرمنو، د تیرو دریو څلورو میاشتو نه دا جینۍ دلته راځي او ماته وایي زه ستا فین یم او دا غیر مسلم وه، اوس اسلام ته راځي. نو زه ډیره زیاته په دې خوشحاله یم چې زما په وجه یو غیر مذهبه زمونږ مذهب ته، زمونږ اسلام ته راځي، زمونږ اسلام قبلوي. دا زمونږ د ټولو مسلمانانو دپاره ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده. ما خو تاسو سره هره خبره خپله شیر کړې ده. بعضو خلکو ته ډرامې جوړې کړې دي او چې کوم خلک پوه دي او ښه تربیت یې شوی وي او زما په ژوند او په ما پوه دي چې د بچپن نه نازیه اقبال څنګه ژوند تیر کو، څنګه تیروي، نو هغوی په ما یقین کوي. نور باقي الله د هر انسان ملګری دی او الله تعالی هر انسان ګوري. قدرمنو، زه صرف سندرې نه وایم، زه د خپل دین سره ډیره مینه لرم، ډیره زیاته مینه زه د خپل دین سره لرم. نو نن دا اسلام قبلی 3-4 میاشتې ما دې ته وویل ښه سوچ پې وکړه، دا زمونږ کره راغله. ما ورته د مونځ طریقه وښودله او په اسلام کې چې څه طریقې دي هغه ټولو نه دا ما خبر کړه. دومره دا ما متاثره کړه د خپل اسلام نه چې دا نن غواړي چې دا اسلام قبول کړي. نو ما غوښتل چې دا خوشحالي زه تاسو سره هم شریکه کړم. Do you want to accept Islam? Yes, I do. Okay. Say Ashhadu أشهد Allah ألا ilaha إله illallahu إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Congratulations. Thank you to all Muslims. This is a new beginning for me. It's a big commitment, and I'm so happy and proud to be part of Islam now. So thank you so much. قدرمنو، دې ته په کمنټس کې دومره د مینې لفظونه ولیکئ. تاسو ټول مسلم ته وایم چې دومره مینه او دا دې ته ویلکم وکئ چې ته زمونږ اسلام ته راغلی او زمونږ اسلام دې قبول کو. نو که د هر زبان دی ټولو ته زه هم دا وایم چې ټولو مسلمانانو ته بار بار دا وایم چې دې ته دومره کمنټس وکئ، دومره ښه کمنټس په انګلیش کې ورته کمنټس وکئ چې دا پې پوه شي، ځکه چې دا نه په اردو پوهېږي او پښتو خو ظاهره ده چې دوی له نه ورځي. دې نن اسلام قبول کو او دې نه بعد به زه دې ته د قرآن پاک تلاوت او د اسلام په لار کوشش وکړم چې دا زمونږ د اسلام کمې ښې خبرې دي هغه ټولې دا زده کړي زمونږ د نبي محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی په سنت طریقو باندې دا ژوند تیر کړي، زمونږ د بیبیانو په طریقو باندې. نو قدرمنو، امید لرم تاسو به ډیر خوشحاله شوي. زه صرف سندرې نه وایم، بار بار درته وایم چې زه د خپل دین سره ډیره مینه لرم، ډیره مینه. قدرمنو، ما ته هم دعاګانې کوئ او ما غوښتل چې په دې ثواب کې تاسو هم ما سره شامل شئ. الله چې څومره ثوابونه ماله راکوي د دې په اجر کې، نو همدومره ثوابونه دی الله تعالی تاسو ټولو مسلمانانو له درکړي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. السلام علیکم. نو دوستانو، تاسو هغه ویډیو وکتله، د ناز اقبال هغه ویډیو ده کوم چې دی په لندن کې یو ښځه مسلمانه کړې د اسلام طرف ته یې رابللې. دا ناز اقبال دا کوم چې سندرې ویلې دلته، بیا تر دې ځایه لاړه بهر ته، اوس په بهر کې ژوند کوي. دغه ډېر د غیرت کار کړی دا او ډېر د مسلمانۍ کار کړی او ډېر د ثواب کار یې کړی. تاسو دغه ویډیو وکتله او د دې خبرې تاسو وکتلې.